سلام او وخت مو بخیر د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې 2678 افغان کډوال له ایران هیواد راستنه شوي دي. د یاد وزارت په خبره چې له دې ډلې 1440 تنه د کډوالو نړیوال سازمان ته د مرستو ترلاسه کولو په موخه ورپېژندل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې له هرو 15 کسانو چې مرستو ته اړ دي وته یې مرستې رسولی شي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي چې په افغانستان کې باید د یو بشري ناورین مخه ونیول شي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ویلي چې بهر ته په بورسونو ماسترۍ او دکتراو تللي 450 استادان بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. د نوموړي په خبره چې د پوهنتونونو ډېر استادان پر خپلو دندو پاتې دي او درسونه په عادي ډول جریان لري. په بلخ کې د فابریکو یو شمېر مسؤلین وایي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي او حکومت یې ورسره مرسته وکړي. د دوی په خبره چې د برېښنا کمښت او لوړو بیو کارونه ټکني کړي او حکومت باید د دوی ستونزې حل کړي. د بلخ ځایي چارواکي هم یادې ستونزې مني او زیاتوي هڅه کوي د فابریکو لرونکو ستونزې حل کړي. د معلومات له مخې په بلخ کې شاوخوا 1500 کارخونې په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي چې زرګونه کسان پکې په کار بوخت دي. او له هیواد څخه بهر دا چې امریکا په جنوبي کوریا باندې د 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت د F-15 جنگي جیټ الوتکو چې په فضا کې د ځان غیب کولو ظرفیت لري پلور تایید کړی دی. درنو لیدونکو تر بیا ښه وخت.